د هوایي د لوی ریاست له لورې د تولیدي شرکتونو د مالي برخې کارکوونکو ته د ابتدایي سنجش او بررسۍ پروسو ترڅنګ د ای فایلینګ سیستم د مؤثرې کارونې په موخه یو ورځنی سیمینار ترسره شو. په دغه سیمینار کې چې د هوایي د ګمرکونو په ملي اکاډمۍ کې ترسره شو، د 2 تنو روزونکو له لورې د تولیدي شرکتونو د مالي برخې کارکوونکو ته د مالیاتو ډولونو، ابتدایي سنجش، د ای فایلینګ سیستم له لارې د اظهارنامو ډکولو، کلني بیلانس چمتو کولو، د مالیاتو تحصیل پروسو او بررسۍ په اړه بشپړ معلومات وړاندې او د ښه پوهاوي لپاره ګډونوالو ته په عملي ډول د اظهارنامو د ډکولو طریقه هم ور وښودل شوه. د یاد سیمینار ګډونوال د هوایي د لوی ریاست یاد نوښت ستایي. دا ډول روزنیز پروګرامونه د مالیې د تصفیې په برخه کې د ځان لپاره اړین او خورا ګټور بولي. دوی د هوایي د لوی ریاست څخه د ورته نورو روزنیزو پروګرامونو د ترسره کولو غوښتنه کوي. 15% خلک د دغه مالیې د مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، یعنې په پوره جرأت درته ویلی شم. علاوه د دغه نه دغه کوم سیمینار چې ونن یقینا ډیر فایده آور دی او ډیر ښه سیمینار و. یقینا موږ ډیر څه زده کړل او که دا چیرې په آینده کې هم شي انشاءالله ډیر د موږ دپاره یعنې دا یوه روحیه ده د موږ دپاره دغه شو. یعنې یقینا ما شخصا ډیر څه زده کړل، چون ما په ډیرو سیمینارو کې اشتراک هم کړی دی، خو دا ډیر فایدهور، ارزښتناک او ډیر غوره سیمینار و. د هوایي د لوی ریاست هڅه کوي چې ټولو مالیه ورکوونکو ته ورته روزنیز پروګرامونه برابر کړي، تر څو ټول مالیه ورکوونکي د خپلو مالیاتي مکلفیتونو، مسئولیتونو او د مالیې د تصفیې د پروسو په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړي. این ترینینگ‌ها بسیار کمک میکنه، چون برای من بسیار چیزا گنگ بود. تا الان در عرضه خدمات که در تحقیق ابتدایی هم میرفتیم و مشکل میخوردیم، در بررسی هم که بود بعضی اسناد مثلا ما به خاطر حفاظتش خیلی توجه نمیکردیم که اسناد کار است و حال از حق حقوق شرکت هم ما با خبر شدیم که فرض کنیم یک بررسی میشه، قناعت ما حاصل نمیشه، مرجعهای بعدی است که ما میتونیم که مثلا به اونجا مراجعه کنیم که حق حقوق شرکت احاطه شود. تر دې وړاندې د خصوصي سکتور د مالی برخې کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په موخه د څو نورو سکتورونو د مالی برخې کارکوونکو ته ورته روزنیز پروګرامونه ترسره شوي دي.